أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه صدق الله العظيم ربط ما قبل سرداد سمخ کی حکم د قتال وشو کتب علیکم القتال تاسو باندې جهاد قتال فرض کړل شوی دی نو اوس ذهن کې دغه سوال رسی چې قتال خو فرض دی خودلته څالور میاشتې هغه د حرمت ولا میاشتې دي حرامي میاشتې دي نو کچرته دغه میاشتو کې د قتال ولا نوبت راغلو نو بیا به څه کوو نو د دې جواب دی ورکی اور دغه آیتونو دغه آیت مبارکه شان نزول واقعا ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې یو لخر واسطو چې دو کافرانو سره مقابله راغله او دا د جماد الاخرى ولا میاشت و او د جماد الاخرى ولا اخیرانه تاریخو لکه مثلا یا 29 اور یا 30 تاریخ نو اوس دې کې مسلمانانو دا سوچ وکړو چې دا د جماد الاخرى ولا میاشت دی او نن اخیرانه 30 تاریخ دی اور حقیقت کې دا د رجب ولا رومبانه تاریخ نو دې کې یو کافر مشرک چې ابن حضرمی دای نامه دی دای قتل کړو مسلمانانو چې کله مسلمانانو دا قتل کړلو نو کافرانو یو شور جوړ کړ چې وګورو مسلمانانو ته د میاشتې حرام خیالي ونه ستل رجب میاشتې کې دوی قتل وکړو اوس مسلمانانو خو یلو چې تنن دا 30 جماد الاخرى دی اور هغه وو یکم رجب نو دغه شوري چې جوړ کو الله تعالی دغه آیتونه مبارکه دغه آیت مبارکه نازل کو چې مسلمانانو خو یو قتل کړی دی اور بیا تاسو دغه میاشت حرامو کې څه شي کوو نو هغه ټول علتونه د قتال دي هغه ټول باعث ته خبرې دي چې باس جهاد وکړل شي یعنی دغه مسلمانانو نه خو یو قتل مندل شوی دی او تاسو د طرف نه خو تقریبا یو شپږ سيزونه مندل شوی دي نو بس بیا د وټونو ولا فیصله وکړو څه زیاتی علتونه د قتال زیاتی نو بیا قتال کول پکاري دي او که ادمي قتال څه هغه صرف یک یو علت چې میاشت حرامه ده نو کم شي ته ترجیح ورکول شي قتال ته ترجیح ورکول شي چې قتال کول پکاري دي يسالونك عن الشهر الحرام پختنه کوي دوی تانا عن الشهر الحرام میاشت حرام متعلق مطلب دا ده يسالونك عن القتال في الشهر الحرام عن القتال في الشهر الحرام او دغه قتال یاد سی وخت دغه قتال د بدل دی ان الشهر الحرام نه یعنی دوی پختنه کوي ان الشهر الحرام میاشت حرام متعلق قتال یعنی د قتال متعلق فيه ای فی الشهر الحرام قل تورتوی پیغمبر علیه السلام قتال کول څه دی فيه په دغه میاشت حرام کې کبیر د لوی دی اثمن دا ګناه په اعتبار سره لوی سیز دی خو دغه بل طرف ته وګورئ کنه وصدن عن سبیل الله بندول د لارې د الله تعالی نه دی یعنی ان دین الله د الله تعالی د لارې نه بندول یو خبر وکفر به اور الله تعالی نه انکار کول د دویمه خبره والمسجد الحرام یعنی وصد عن المسجد الحرام بندول د مسجد حرام نه دی یعنی صلح حدیبیه په موقع باندې
مسجد حرام نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړیو. و اخراج اهله د څلورم علت څه وبستل د اهل دغه مسجد حرام. اهل د مسجد حرام نه مراد هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی اور صحابه کرام دی. منه دغه مسجد حرام نه اکبر د ډیر لوی دی عند الله الله تعالی په نسبت باندې جرمن و اثمن، یعنی قتال هم لوی سیز دی گناہ په اعتبار سره، جرم په اعتبار سره، خو دغه صد عن سبیل الله، کفر بالله اور صد عن المسجد الحرام، اخراج عن المسجد الحرام دا خو ډیر لوی دی الله په نسبت باندې. صحیح شو؟ جرمن و اثمن. اور بل پنځم علت، پنځم وجه والفتنه، فتنه مراد شرک دی او دغه شرک څه دی اکبر دا ډیر لوی دی من القتل د قتل نه. تاسو خو دغه یو قتل باندې دومره شور جوړ کړی دی وطنم په سر رخصته دی او تاسو دغه میاشتې حرامي کې چې دغه شرک او نو شرک ډیر لوی جرم دی. یو طرف ته قتل دی څنګه د یو یعنی عمل ولا جرم دی، عملی جرم دی، اور بل طرف ته شرک دی څنګه اعتقادي جرم دی. نو څکلا یعنی دغه اعتقادي جرم دی، اعتقادي ولا بدلا اعتقادي جرم هغه سخت وي ځکه عمل باندې سزا ملويږي او خلود فی النار خو نشته، اور اعتقاد د واجبنا خلود فی النار دی. نو د غټ جرم شو. والفتنه اکبر من القتل. اور شپږم علت او یا دغه فتنه نه مراد بعضو مفسرین هغه وعده شکنی اخستلی دي. صلح حدیبیه کې څه کم وعده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اور دغه کفار مکه او پمن کې شی وي هغه وعده دوی ماته کړلې، نو دغه وعده شکنی هم ونه مراد دی. والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون. اور هم د بل یو علت بیانې د قتال، ولا يزالون همیشه دی دوی یقاتلونکم چې دوی جنگ کوي تاسو سره حتی يردوکم الی ان يردوکم، حتی بمانا ده الی ان تر دې پورې يردوکم چې واړی دوی تاسو، يردوکم عن دینکم واړی تاسو دین خپلنا، ان استطاعوا کچرته دوی طاقت ورسیږي، یعنی دوی تاسو مرتد کی دا د تاسو مرتدول غواړي و پس ما دغه دین اسلام نه غړول غواړي خپل پلارانو لیکونو دین طرف ته، کفر او شرک طرف ته، نو دا ارتداد دی. و من يرتد منکم، نو دا ګوره شپږ علتونه بیان شو. الته کې خو یو علت یعنی د عدم قتال څه هغه میاشت حرامه و، اور بل طرف ته علتونه د قتال څه هغه شپږ وو، نو بیا خو قتال پکاره دي دومره شور ولې جوړ کړل. و من يرتد، نو دغه مخ کې د ارتداد ولا بیان وشو، نو اوس الله تعالی مزمت د ارتداد بیانې چې ارتداد د څومره مضموم شی دی. ښا ومن اور هغه څوک يرتدد چې هغه واوړيږي منکم د تاسو نه ان دینه د خپل دین نه واوړيږي، فیمت پس مرشي هغه او هو کافرون په حال کون د دې کې صدا کافر وي، فاولائک پس دغه کسان چې دي حبطت اعمالهم حبتی عملونه د دوی فی الدنیا والآخرہ په دنیا اور آخرت کې، واولئک اصحاب النار او دغه کسان جهنميان دي، هم فیها خالدون دوی به په دغه اور کې همیشه همیشه وي، خالدون دائمون مؤبدون، دائمون مؤبدون. دغه د کې یو اهمه مسله د اختلافي مونږه اور شوافیو، هغه مسله د المسألة حبط الاعمال بالارتداد، حبط اعمالو په ارتداد سره. نو دې کې احناف حضرات فرمایي چې اعمال حبط کیږي په نفس ارتداد سره، اعمال حبط کیږي په نفس ارتداد سره. اور شوافی حضرات فرمایي چې اعمال حبط کیږي په نفس ارتداد سره نه، بلکې علی موت فی حالت الارتداد. د اعمال حبط کله کیږي علی موت فی حالت الارتداد، سمرګ راشي په حالت ارتداد کې، یعنی ارتداد جمع موت فی حالت الارتداد، دوا شیزونه دي. صحیح شو؟
اوس قطا سوی چیرې دا کو وړه غونې مسله ده نه مسله لویه مسله ده ثمره د اختلاف په کله څرګندېږي چې اوس ګوره یو سړی دی هغه مسلمان دی صاحب نصاب دی حج ور باندې فرض شوی حج ادا سکله حج ادا کړلو نو بیا خدای اول مرتد شو خو بیا ارتداد د بعد الله ورته د توبې توفیق ورکو توبه او بستله واپس را واوړېدل بیا مسلمان شو نو اوس آیت دغه سابقه حج دا حج دی کدی مردود شوی دی سار دوباره بیا حج کوي نو شوافیو حضراتو پنیز باندې دوباره حج په دې باندې نشته صحیح شو حج د دی ولا هغه حج دی احناف حضرات فرمایي چې نه دغه ارتداد سره د دی ولا دغه حج دا ختم شوی دی دا مردود شوی دی او په سار دوباره حج کوي اور یا ثمره د اختلاف دغه د کې څرګندېږي چې اوس یو سړی دی هغه مسپخین منځ وکړلو مسپخین منځ د بعد هغه مرتد شولو خو بیا دغه ګنټای ارتداد کې تیر کړله بیا ملګرو ورته دعوت او تبلیغ ورکړو بیا مسلمان شو اندغه مسپخین وخت کې مزدیګار وخت یا داخل شوه نه دی نو اوس په دا دوباره مسپخین منځ کوي او کنه کوي نو زمونږه احناف او پنیز باندې به دوباره مسپخین منځ کوي هغه مسپخین منځي مردود شوه دی او شوافی او پنیز باندې نه دوباره به نه کوي صحیح شو ځکه چې هغه یې چې نفس ارتداد سره حبت اعمالو نه رسی بلکې ارتداد جمع موت فی حالت الارتداد او زمونږ احناف په نسبت باندې هغه یې چې حبت اعمالو د په نفس ارتداد سره رسی دلیل دواړو د پر اندق آیت مبارکه ده احناف د پاره هم اور شوافیو د پاره هم شوافیو طریقه د استدلال څه شری چې تاسو به دغه فقہ کې هم بار اوریدلی وي چې شوافیو په نسبت باندې مفهوم مخالف دا معتبر دی او زمون احناف په نسبت باندې مفهوم مخالف دا معتبر نه دی نو دغه ځکه ګوره الله تعالی څه فرمایي و من يرتد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فيمت وهو کافر یعنی هغه سړی چې هغه مرتد شي د تاسو نه اور بیا مرشی په حال کون د دې کې صدا کافر وي نو فاولائک حبطت اعمالهم نو معلومه دا شوا چې کم یو سړی مرتد شي اور هغه ته حالت ارتداد کې مرګ را نشي بیا مسلمان شي نو هغه د پر حبط اعمالو نشته مفهوم مخالف یاندا وځي کنه اور موږ د پر دلیل اندق آیت مبارکه ده طریقه د استدلال څه شه ده طریقه د استدلال دا ده څګور دغه دې کې دوا جرمونه ذکر دي دوا ګناهونه ذکر دي او دوی جزاګانې ذکر دي نو دغه جزاګانې مرتب دي اندقه جرمونو باندې نو اوله سزا فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنيا والاخره دویمه جزا واولائک اصحاب النار هم فيها خالدون دي نو د اول جزا تعلق اول جرم چې هغه من يرتد منکم عن دینه دي دې سره ده او د دویمه جزا ول تعلق واولائک اصحاب النار هم فيها خالدون د دې ول تعلق دویم جرم دویم عمل چې هغه فیمت وهو کافر چې موت راشي دې ته په حالت کفر کې نو دې تعلق دې سره دی کوشش په خبره نفس ارتداد سره حبت اعمال راغلو بیا اندګه په حالت ارتداد کې دې ته مرګ هم راغلو نو د خلود فی النار هم متثابت شو یعنی یو سړی د حالت ارتداد مرتد شولو حبت اعمال خو بس راغلو خو اوس هغه ته مرګ په حالت کفر کې را نغلو نو خلود فی النار ورته نشتا اور د احناف تایید لپاره یو بل آیت مبارکه هم ده چې الته کې بیا حبت اعمال هغه صرف په نفس ارتداد سره بیان شوی دی الته کې بیا موت علی حالت الارتداد یعنی موت فی حالت الارتداد ول ذکر ورکی نشته د احناف لپاره تایید دی ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل نو دا ګوره بشارت ته مؤمنینو ته کوم مؤمنانو ته چې هغه مقاتلین وي جهاد کوونکي وي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل والذین هاجروا
اور هغه کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي دي په لار د الله تعالی کې اولئک یرجون رحمت الله دا هغه کسان دي چې دوی امید ساتي رحمت الله تعالی نو دا خبر به معنا انشاء دی ای فلیرجو رحمت الله چې دوی امید د اولری د رحمت الله تعالی والله غفور الله تعالی بخون کړي رحیم الله تعالی مهربان دی یسالونک عن الخمر والمیسر ما قبل سره رب داده سګوره دا مبدا د انفاق فی الجهاد دی مخکې ذکر د انفاق و شو کنه د انفاق فضائل بیان شو چې انفاق کو نو اوس ګوره دغه سوچ او تصور سړی ترسي سیاره انفاق کو ډیر خصیز دی نو دسی به وکو چې اوس خو ما سره پیسې نشته مال او دولت را سره نشته خو ځا شراب او کاروبار به شروع کم جواری به شروع کم چې ډېر پیسې را ته ملاو شي خو بیا به انفاق وکم کنه لکه اوس مثلا مونږ او تاسو چې را انفاق ډېر خشه دی مدرسې جوړول جماعت جوړول غریبانو سره لاس کول دا ډېر خصیز دی خو دلته کو دغه دړی مزدوري کې خوچشتانه دغه دکان کې خوچشتانه خو څا کراچی ته یو ګوړه د 400 ولا ډاکم چې کراچی ته بهر ملک ته وبسم نو پورا ډېر پیسې براشي بیا به 1 کروڑ سره یو مسجد جوړ کم مدرسه به جوړ کم صدقه جاریه به وی کنه نو الله د دې کې فرمایي چې ګورا انفاق فی سبیل الله خصیز دی خدغه د حرام ول دندې ورته نه کوي حرامو طریقو سره به مال نه ګټي یسالونک پختنه کوي دوی ستانه عن الخمر شراب متعلق والمیسر اور القمار میسر القمار جواری دغه لفظ د میسر دا ماخوذ دی د یسر نه یسر معنا سہولت نو قمار تا جواری تا څه میسر نه یلی دی کنه ولی لانه زکا سپدې کې لانه فيه حصول المال بدون كد وتعب لانه فيه زکات بشکا یا لان فيه زکات بشکا پدې کې حصول المال حصول د مال دی بدون كد وتعب بغیر د ستړینا بغیر د مشقت نه هیڅ قسم ستړی نشته کنه پته ولا بس یا جیت یا هار یا د کروڑونو مالک او یا کروڑونو نه بلاندې رپری وته وي خو ستړی ستمانه خور کې نشته کنه نو میسر زکا او یا دا میسر د ماخوذ دی د یسار نه یسار بمانه غنا نو دغه قمار کې هم جواری کې هم ورسره کو قد يصير فيه الرجل غنيا بدون تكلف ومشقه قد يصير فيه تحقیق سره ګرځيږي پدې کې الرجل یو سړی غنيا مالدار بدون تکلف ومشقه بغیر د تکلف کولونه بغیر د مشقت اوچتولونه نو دی وجنا قمار تسیي میسر کو شمولي سه حاجی اوس دغه میسر اطلاق دا مطلق هغه سیز باندې کیږي څکله شرط ولګي د جانبینو نه د میسر ولا اطلاق دا مطلق شرط من الجانبین باندې کیږي ښا مطلق شرط من الجانبین یعنی ګورا جانبینو د طرف نه شرط ولګي لکه مثلا او د کرکټ میچ ته کنه یره خدغه میچ انډیا وګټل نو 100,000 روپۍ به درکوم کا پاکستان وګټل نو 100,000 روپۍ برتا راکې نو د جوړی دي خوشولې یاندرنګ بل یو سیس باندې شرط لګول خپل کې یو لوبه کول خومه ګټل 100,000 روپۍ برکې خو د ګټل 100,000 روپۍ به درته درکوم نو دا قمار دی دا جوړی دي اور بیا دا جوړی نه دی چې شرط یو جانب نه ولګي شرط جانب واحد نه او یا شرط جانب ما وراء الجانبین نه یعنی شرط ولګي ما سوا د جانبینو نه نو دا بیا قمار دا جوړی نه دی دا به څه شری ترغیب دی څه شری څه بوي چې شرط من جانب واحد
اور شرط ما سوا د جانبینو نه سئولگی د بیا قمار نه دی، دا بیا ترغیب دی او دا انعام دی، دا ترغیب دی او دا انعام دی. لکه ګوره مثلا زتا ته ویم کنه مولوی صاحب کدغه کار د یعنی مان د خو غټل کنه نو تا ته الله ضرور پښوي ښا خما وغټل هیڅ شي نشته، خطا وغټل نو لا ضرور پینې نو ګویا کې د زتا ته ترغیب در کوم ته شابه سي تکرار شوی غټه نو دا بیا قمار نه دی، دا بیا څه شي دی انعام دی. اندرنګي دریم کاسته هغه انعام مقرر کو ستاسو دوه کې چا وغټل هغه ته الله ضرور پینې نو ما او ته خو شرط نه دی لګولای کنه جانب اخر لګولای دی، ما سوا د ما او ته نه لګولای نو د بیا قمار نه دی، د بیا څه شه دی انعام دی او ترغیب دی غټلو طرف ته. حاجی قلت ورته وی پیغمبر علی السلام فیهما پدی دواړو کې اسم گناه دی کبیر لویا، نو گناه دی لویا دې سره د اول کو مفاسد کثیره، مفاسد دی ډیر. شراب ذکر هم دی ورکی د جیوری ذکر هم دی، نو دا دویمه مرتبه کې د شراب ولا ذکر دی. شرابو کې څلور دورونه دي، خاص څلور دورونه. یو دور د شرابو چې بالکل شراب حلال په ابتدا د اسلام کې، بیا دا دویم دور دی چې دغه ځکه د شرابو ولا خرابي بیان کا چې شرابو کې फायदा هم شته خدا دې څخه خرابيان ډيري دي. او دریم دور د شرابو ولا چې الله تعالی منع فرمایلا چې لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى، شراب خو خدا دې چې منځ په وخت کې وته مانی وکړي. دا دریم دور. څلورم دور چې الله تعالی فرمایل انما الخمر والميسر رجس من عمل الشیطان، صدقه شراب او دغه جیوری رجس من عمل الشیطان فجتنبوه، ځان ورنه باج کو. د څلورم دور د څلورم مرتبه د څلورم ځل الله تعالی بس شرابونه مکمل منع فرمایلا. نو دا دویم دور دی ښا. ومنافع للناس اور وبعض منافع للناس، منافع وبعض منافع للناس، بعضی منافع دی خلقو د پاره. نو دینه یو بل مسله معلومه شوا هغه دا حاجی دا و اسمهما وفسادهما، فساد د دې دواړو اکبر ډیر لوی دی من نفعهما، نفي د دې دواړو نه. نو مسله دا معلومه شوا چې شریعت کم یو شی حرامي کنا نو هغه صرف دی وجنه نه صدیق او ساره نفع نشتا، ساره نفع نشتا، بلکې شریعت دی د واجنه هم یو شی حرامي سنف ورکشتا خو دې مقابل هغه ضرر زیات دی. نو تب هغه غالب ته ګوري مغلوب شي ته به نه ګوري، یعنی نفع ورکه هغه مغلوبه دی اور فساد ورکه هغه غالب دی، نو غالب شي ته ګوري مغلوب ته نه ګوري. نو دی وجینا شریعت هغه شی هم حرامي اگر کا ورکه نفع وي او نفع په مقابل کې ضرر فساد ورکه زیات وي. ويسالونك اور دوی پوښتنه کوي تانا ما دا ينفقون څه شي خرج کو. قلت ورته وی پیغمبر علی السلام العفو معنا الزائد عن الحاجه یا الزائد على حاجتكم الاصليه، زائد شی څه هغه تاسو په حاجت اصلیه باندې وی، یعنی حاجت اصلیه باندې زائد وی بس هغه خرج کړو. نور څه شي پوښتنه کوي کم یو شی څه هغه تاسو حاجت نه زائد وي، الزائد عن الحاجه بل دا مختصر تعبیر ولګو، الزائد عن الحاجه حاجت نه زائد دي بس هغه خرج کا. او دغه مسلک دا د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ولو، ابو ذر غفاری رضی الله عنه بس هغه دغه مذهب وکنا چې بس څومره باندې تاز ژوند تیریږي گزاره د کیږي نو بس دا ته استعمالول جایز دي. دین علاوه مال ستل یو شی ستل هغه حرام. اندی وجنه هغه بعد کې خو مالی فراوانی رغلی و، صحابه کرامو تمال او دولت د غنیمتونو رغلیو، نو کورونه اعلی جوړ کو، لباسونه سورلیانه. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هر یو صحابي سره بیا پنځګ باندې وو، هر یو صحابي ته ورکو چې دتا دوه چته بنگلا ولی جوړ کړل، دتا سره یو آسو بل استولې واخستو، اندرنګي د جوړې وګوره دا وګوره. اخر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې سبیا هغای مدینه منوره نه یعنی وته حکم کو چې بس دشو کې پتی کېګا
دغه صحابه کرام نه ونی سړی سلوي تفریق دا نو دا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دغه مسلک کل العفو الزائد عن الحاجه کذالک اندرنګي نو دې د پارا مقدر او بسو مشبہ به کما بین لكم الاحکام المذکوره کما بین لكم الاحکام المذکوره لکه څنګه بیان کړی دي تاسو د پر دغه احکام مذکوره کذالک اندرنګي یبین الله بیانای الله تعالی لكم تاسو ته الآیات الاحکام لعلکم دې د پاره تتفکرون چې تاسو غور او فکر وکړو په دنیا والآخرة په دنیا کې هم او آخرت کې هم یعنی دنیا اور آخرت په باب کې تاسو غور اور فکر وکړو دغه په دنیا والآخرة تعلق تتفکرون سره دی تتفکرون نو افاده د دې خبره وکا ان الشرع ولي كشاب الزرزر ان الشرع ما نزل لنفع الاخره فقط دغه شریعت دا نازل شوه نه دی فقط د اخرت نفع د پاره بل نزل لنفع الاخره والدنيا بل نزل لنفع الاخره والدنيا یعنی دغه شریعت کې به ته سوچ کړي یعنی هر یو کار کې به ته سوچ کړي چې دغه کار کې زما دنیوي نفع څه شه دي او اخروی نفع څه شه دي وان تخالطوا ويسالونك او دوی پوښتنه کوي تا نه عن اليتامى ربط ما قبل سره داده څګورا دغه مخ کې انفاق دا یو حق لازم وو صد پارا اقامت دین د پارا اور عدم انفاق دا عقل د حق ته غیر دی عدم انفاق د عقل د حق ته غیر دی چې کله ته انفاق نه کوي یعنی زکات نه ور کوي څه نه ور کوي نو د عقل حق ته غیر دی اوس اندغه عقل حق ته غیر کې یو عقل حق ته غیر هغه د یتیم ولا مال خوړل دی د یتیم ولا حق خوړل دی نو دغه ځکه یتیم په باره کې الله تعالی بیان کوي اور بل یو ربط هغه داده سګورا مخ کې ذکر د خمر اور میسر وشولو یسالونک عن الخمر والمیسر اوس دغه خمر اور میسر الله تعالی حرام کړی دی ولی دفع د فساد د پاره دفع د فساد د پاره نو اوس الله تعالی اصلاح د یتیم دا لازمه کړی دی ولی دفع د فساد د پاره اصلاح د یتیم دا الله تعالی لازم کړی دی څه د پاره دفع د فساد د پاره او یو بل ربط هغه دا جوړیږي څګوره مخکې الله تعالی و فرمایل څ جهاد په باره کې کتب علیکم القتال وهو کرہ لكم اور بیا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم نو الله تعالی ته دا فرمایل چې ممکنه دي تاسو ته یو شی به خلګي هغه به خنوي یو شی به تخنه لګي هغه به خوي نو دغه ځکه هم الله تعالی فرمایي چې دغه یتیمان ولا اصلاح یتیمان ولا حق نه خوړل هغه تبعا تاسو تخنه لګي اور د یتیمان ولا مال وهل هغه خو طبيعتا تاسو تخله کی ظاهرا خدا دې سدي خوړلو کې تاسو د پر ضرر دی تاسو توان دی اور تاسو د پر عذابونه دي او د دوی اصلاح کول د دوی حق نه خوړل د دوی صحیح تربیت کول دا اگر که تاسو باندې بوج وي تاسو ته خنه لګي خو دې کې تاسو ته فائدہ دی ويسالونك عن اليتامى دوی پوښتنه کوي ستانه عن اليتامى ان مخالطه اليتامى د مخالطت یتاماو یعنی تاسو سره یتیمان مشومان پاتې دي آیا دې سره مونږه ګډون کولای شو کنه یعنی خوراک څخه کې مونږه ګډون کولای شو خنه د دې ولا مال سره مونږ خپل مال ګډ وډولای شو کنه قلت ورته وی پیغمبر علی السلام اصلاح لهم اصلاح د دوی د پاره اصلاح دوی د پاره خیرون د بهتره دی یعنی دغه ګډون چې دا فساد د پاره نه وی کنه اصلاح د پاره وی نو بالکل دا کولای شي ګوره د اصلاح ولا تصویر څه شه اور د فساد ولا تصویر څه شه دی فساد ولا تصویر دا دی لکه اوس تا په کفالت کې یو یتیم ماشوم دی کنه هغه هم زمکه دی تا هم زمکه دی هغه د پرم غنم رسی تا د پرم غنم رسی نو اوس فساد ولا صورت دا دی ته د هغه ولا هغه شیز زیات استعمالای اور خپل شیز کام استعمالای هغه ولا وړو یعنی هغه یو تن دی
نو یو سر غنم ته د هغه ولا رواخلې یو سر غنم ته خپل رواخلې او تاسو 15 شپږ کسان هغه یو کاسته نو دا د فساد ولا صورت دی هغه ولا شی به زیات استعماليږي او کم خوړل شي هغه کم خوري او تخپل شی هغه بچته زیات خوري او کم ورکی اچي اندرنګ اصلاح ولا صورت څه شه دی اصلاح ولا صورت دا دی څګوره اوس کا چرتا دغه یتیم دی دا قبيله خوراک څخه کوي نو بیل خود دی ولا شیز به زیات لګي کنه نو اوس کا چرته ته صرف د دی ولا حصہ ته د څومره خوراک کوي بس هغه مره حصہ ته دی باندې کېګ دی او یعنی د خپل کې گاډ واړ کې او تاسو سره گاډ ور خوراک کوي نو دې کې د هغه ولا خرچه بیا کم کیږي دا د اصلاح ول صورت دی نو دې پنیت باندې ته دې سره ګډون کولای شي سدي سره مونږه ګډون وکړو سد دې ولا بچت وشي صحیح دی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم کچرتا تاسو مخالطت کو دوی سره یعنی خرچ ور سره ملوو فاخوانکم نو دورونه د تاسو دي فی الدین فاخوانکم فی الدین بالاخوه الایمانیه فاغه ورورولي ایمانی سره اور دا سکله تاسو ورونه دي نو اوس د ورور ولا شان څه شه دي چې ورور سره ګډون کوي کنه نو تاسو دوی سره ګډون وکړو والله یعلم المفسد اور الله تعالی څه دی پیژني مفسد سره من المصلح د مصلحنا یعنی الله ته مفسد هم معلوم دی اور مصلح هم معلوم دی ولو شاء الله کچرته خوخه الله تعالی لعنتکم نو د دې کې مقدر رو بسا ولو شاء الله عنتکم ولو شاء الله عنتکم کچرته خوخه الله تعالی مشقت تاسو عنت معنا مشقت الله تعالی خوخه تاسو مشقت کې واچي لعنتکم ای لاوقعکم فی المشقه نو واقع کړي بیو اچولی به تاسو په عنت کې یعنی په مشقت کې معنا دا چې د مخالطت ولا اجازه بیا سره درکړې نو اگر کته اصلاح پنیت باندې کوي او د مخالطت ولا اجازه پنو نو تاسو به څومره تکلیفو د یتیم ولا ځان ته به روټه په خوله ځان ته به ورته سالن په خول هر یو شی به ورته ځان ته برابرولو نو استاد هم سہولت دی کنه کوئی شوي ان الله عزیز بشک الله تعالی غالب دی زورور دی ان الله عزیز ينتقم من المفسد سولی ينتقم من المفسد حکیم الله تعالی حکیم دی واجازكم المخالطه بين اموالكم الله تعالی حکمت ولده واجازكم المخالطه بين اموالكم وبين اموال اليتامى پمن د مالونو د تاسو کې او پمن د مالونو د یتیمانانو کې اجازه درکړه د تاسو ته د مخالطت ولا